بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړو په اسپیس اس کې زده کړو چې پای چارت څرنګه جوړیږي. تر دې ګړی مو بار چارت او هیستوګرام وویله. غواړو چې نن زده کړو چې پای چارت د څه لپاره او څرنګه کولی شو موږ هغه جوړ کړو. پای چارت عموما چې دی په ویریبل یا نومینل ویریبلز لپاره استعمالیږي چې موږ ته په ډاټا چې کله موږ جوړ کړی وي هغه از ا پرسنټیج وایز موږ څه کوي راته ښکاره کوي، یعنی سرکل غوندې شکل ولري چې دایره شکل به وي. هغه دایره کې هره برخه سلایس کیږي، سلایس جوړیږي. نو کوم سلایس چې تر ټولو ډیر غټ دی هغه معنا دا چې هغه کې زیات پرسنټیج برخه لري په کوم ډاټا چې موږ جوړ کړی ده. نو زیاتره وخت دا د ډیموګرافیک ټایپ کوېشنز چې موږ ولرو یا کیټګوریکل ویریبلز چې مثلا موږ وایو میل فیمیل څومره دی په ډاټا کې، او یا وایو چې څونه کنټریز چې مثلا موږ 6 کنټریز کړي وي، کوم کنټری څونه برخه لري په نوموړې ډاټا کې چې خلکو انتخاب کړي ده. نو د دې لپاره پای چارټس استعمالیږي. اوس راځو موږ غواړو پای چارټس په صحیح توګه سره زده کړو. په اسپیسیس کې په درې توګه سره لاسته راوړل کیږي. یو دا چې انالایز ته راځي، ډسکریپټیو سټاټسټکس کې فریکوینسي له لارې چې هغه به ترسره کړو. بل ګرافس کې خپل راځي، ګراف چارت بلډر او لیګسي ډایلوګس کې پای چارت دلته ورکول شوی دي. نو غواړو چې اول موږ پر ډیګري باندې چې موږ ډاټا لرو، ځینو ګراجویټ شوي دي، ځینې های سکول کې دي، ځینې جونیئر کې دي. که غواړئ تاسې پوره معلومات وګورئ نو راځو دلته ویالیو کې د ډیګري 4-5 کیټګوریکل آپشنز ورکول شوي دي چې بیخي های سکول یې خلاص کړی نه دي، او همدا رقم نور. نو د دې لپاره موږ څه کړو، غواړو چې پای چارت جوړ کړو چې کم یو ډیر دی، پاپولیشن 16 څخه کم یو ډیر دی په کوم آپشن کې زیات راځي. نو راځو موږ اول انالایز ته د دې خوا کوو، اول ډسکریپټیو سټاټسټکس فریکوینسیز موږ څه کوو، ډیګري ورکوو، د اړخ ته اړ انتقالو او چارټس انتخابوي. چارټس کې به کلیک کوئ، پای چارټس په انتخاب کې فریکوینسي باندې غواړئ چې ویلیوز ته راوړي که پرسنټیج. زه غواړم چې پرسنټیج راته راسي. کنټینیو وهئ. فریکوینسي ټیبل که چیرې تاسې ضرورت ورته ولرئ واوه، که نه ضرورت نشته ورته، فرضاً زه نه غواړم هغه یوازې اوکې وهمه. نو تاسې به ولاړ شئ آوټپوټ ته. دلته تاسو څه کوي، جوړوي. دا ستاسو څه شی دی، پای چارت دی چې 349 ټوټل ان یا فریکوینسي ده. دومره کسان دي، میسینګ ویلیو نه لري. نو که چیرې تاسو وګورئ زرغون رنګ چې دی هغه های سکول دی، یعنې زیاتره څه دي په های سکول څخه فارغه دي، او چې کم برخه یې ده هغه ژاړه ده چې هغه ګراجویټ ډیګري څخه فارغه دي. نو د دې لپاره زه نور هم څه اکیوریټ کوم چې څو پرسنټیج دي. نو پر نوموړي چارت باندې ډبل کلیک وهئ. تاسې چې ډبل کلیک وکړئ تاسې ته بله مینو راخلاصیږي. د دې دپاره ایلیمنټس ته راځئ، ډاټا لیبل شو ډاټا لیبل ورکوئ. یوه طریقه پر دې باندې رایټ کلیک وهئ، شو ډاټا لیبل دلته، او یا په دې ځای کې چې شارټ کټ ورکړي دي هم ورکولی شي. کله چې دا تاسو کلیک کړئ دلته عین حال کې پرسنټیج هر څه څه کوي، ښکاره کوي چې تر ټولو زیاته برخه چې ما ویلې هغه های سکول څخه فارغه دي. هغه څو دي 54.44 د 349 کسانو څخه 54.44% څه دي های سکول نه فارغه دي. اوس ماته نه معلومیږي چې دا څه دي، غواړم نور یې هم څه ساده کړم. نو په دې مینو کې تاسې وینئ چې های سکول هایست ډیګري لیکل شوی ده، دا غواړم هم پکښې راسي، اپلای وهمه. نو در دې لاندې راته ښکاره کوي چې 54.44% څه دي، هغه تر دې فارغه دي، او 14.38 چې هغه تر اوسه پورې های سکول نه خلاص کړي، او ګراجویټ ډیګري چې د 6.88 دی. زه کولی شم د دې رنګونه هم بدل کړم، هغه ستاسو په لاس کې دي. فرضاً راځئ دلته پر دې کلیک وهئ، غواړم دې ته د بل رنګ ورکړل شي، او و دې ته مختلف، یعنی هغه په تاسو پورې اړه لري چې په هر رنګ ورکولی شي. تاسې دی بارډر دی، مثال په منځ کې چې بارډر دی جدا رنګ ورکوي، او د دې لپاره موږ څه وکاروو. بل دا آپشن چې دی ډاټا لیبل موډ چې دی هغه چې پر هر یو ونیسئ اتومات ایسته کوي. زه نه غواړم دا راسي دا ناسي، یوازې مثال غواړم زه ګروپ وایز جوړ کړم، جدا جدا د هر یو دپاره جدا ټیبل یې مثال دا، او بیرته غواړئ راولي کلیک وایې واپس یې څه کوي راولي. نو دا د دې آپشن کار دی. او دا پای چارت غواړم راځم اوس یې د ګراف له لارې کومه چارت بلډر وهمه. چارت بلډر کې به تاسو ته یو مینو راخلاص شي. په دې مینو کې به تاسې راسئ، پای یا پولر چارت ډراګ به کړئ، امټي باکس ته راوړئ. غواړم اوس دلته ډیګري راوړم، پر ایکس اکسس یې کښېږدم، او کاونټ چې دی ماته دی هغه به پرسنټیج ښکاره شي. پرسنټیج پارامټر ټاکې کوم چې دلته لاندې ما ورته څه کړي دي راغلی دي. اوکې وهئ.
اپلای او اینډ اکسس کې چې مثال ټایټلز ورکې زه غواړم دا چې دی د ډیګري لپاره دی او فوټ نوټ ورکې هر څه ورکې هم په تاسو پورې اړه لري. اوکې وهې اوس که تاسو وګورئ لاندې تاسو ته بل فارق کېږي درته وایي چې ډو ناټ فینیش بیچلر ډیګري های کلیک پر وهې آپشن ورکوي دلته عیني شکل کې تاسو څه کېږي خپله اندازه ورکوي. نو دا چې دی د دې لارې څخه هم راځي. بله طریقه دا ده چې لیګسي ډایلوګس ته راځئ پای چارټ وایي اوکې کوئ دلته داسې آپشن تا ته راځي موږ ویلي وه چې ډیګري غواړم زه راولم هغه باید څه کړې و نمبر اف کیسز یوازې غواړم چې یو پر د باندې کار وشي. البته دلته باید رانسخي ویریبل ته راسي مثال سم اف ویریبل که چیرې غواړئ ته ور انتقال کړئ خو یوازې غواړئ چې سلایسز صرف ډیفاین سي نو دلته یې کوئ که بل ویریبل غواړئ ورسره ډیفاین کړئ دلته یې راولئ. نو زه غواړم چې یوازې نمبر اف کیسز پر دغه غواړم ډیفاین کړم زه اوکې وهې دلته تا څه کوي راته تر خلاصوي نظر لکه نشان نور ټوله فنکشن یې په هغه شکل دي کولی سي بیت یې ورکړئ کلر چینج کړئ په تاسو پورې هر څه په تاسو پورې اړه لري. نو سلایس یې جدا کړئ مختلف ډیزاینونه یې هر څه چې دي دلته د دې ټوله فارمټینګ فنکشن یې په چارټ ایډیټر کې دي ترسره کېږي.